اخرنی خبره ما دا کوله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صفیه سره واده وکړو. هغه واده څنګه ساده واده و او هغه نکاح څنګه په اسانه طریقې سره شوې وه چې په هغې کې زموږ دپاره درس او عبرت دی چې موږ هم دا خپل ودونه او دا خپل نکاحونه اسان جنکۍ ناستې دي او دنیا الکان بې واده ګرځي چې د بعضو عمرونه پکې د 15 د 16 د 10 نه موړېدلي او دا ټول غیر شرعي کار دی. دا طریقه غیر شرعي ده چې د یو انسان د واده طاقت کیږي او یا د هغه د مور پلار طاقت کیږي چې د بچي له واده وکړي یا د جنۍ واده کړي او د دغه عمر پورې کښېنولي، نو دا غیر شرعي طریقه ده، خصوصا په نن سبا دور کې. یو سړی دا وایي چې تا خو غیر شرعي ورته ویلي. غیر شرعي دا ده چې زموږ دا دور او دا زمانه دا پرفتن زمانه ده، د فتنو نه ډک وخت دی. قسمه قسم فتنې او قسمه قسم ګناهونه هغه زموږ په دې زمانه کې شته. نو چې یو هلک بې واده او یو جنۍ واده شوي نه وي، نو په هغې باندې دا یره ده چې یا په دوی باندې دا یره د یو انسان ده چې کیدای شي دوی په یو ګناه او فحاشۍ کې واقع شي. او د دې وجه دا ده چې هلکان په کورونو کې ناست دي او ودونه یې نه دي کړي او ښه ځوانان هلکان دي او جنکۍ نه دي واده شوي. نو د هغې یو وجه دا ده چې هلته زموږ رسم و رواجونه ګران شوي دي، هلته مهرونه ګران شوي دي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې نکاح کې د صفیه سره ما تاسو ته بیان کړی چې مهر یې څه و؟ مهر د هغې د ازادېدلو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ازاده کړه او بیا ورته وویل دغه ستا مهر شو، د ازادېدل د دې. داسې په اسانه طریقه باندې که موږ چېرته شروع کړو د نکاحونو د تړلو، نو زموږ ډېرې مسلې به حل شي د الله په توفیق سره. خو که نه پلار دې ته ناستي او ورور دا وایي او تره وایي او ماما وایي چې نه دا به لازم 20 تولې سره او دا به 30 تولې او دا به 10 تولې او دې سره به کور لیکي او چې ډېر مهر ناروا دی. دا جدا مسله ده. یو سړی مهر ورکولی شي، الله دې کړي چې خزانې ورکړي ښځې ته، شریعت دې نه سمنه نه ده کړې. خو موږ دا وایو چې عام حالات زموږ هغه دا چې د خلکو ډېر طاقت نشته او د یو سړي 3 زامن دي 4 زامن دي، نو هر یو له دومره مهر یښوده دا هم د هغه په وس کې نه وي. بیا نو پکار دا ده چې جنۍ کور والا که هغه پلاران دي که هغه رونه دي که هغه ترونه دي، ټولو له پکار دی چې مهر کې اسانتیا پیدا کړي. او په اصل کې دا مهر صرف دې دپاره دی چې د دې جنۍ دا زړه خوشحاله شي، بس دې دپاره دی. وجه دا دی چې پردی خاندان او یکدم د هغوی سره داسې رشته راتله او بیا په هغه ځای کې ځان عادت کول دا ګران کار دی. نو د هغې د لاسه بیا دې ښځې ته دا مهر میلاویږي چې شریعت دا مسله بیانه کړې ده. او دې لپاره نه چې ته لور په یو تله کې ږدي او په بله کې ورسره پیسې او سره زر ږدي چې زه لور خرڅومه یا زه خور خرڅومه. نه، سړي ته واده کول دي، په لږ مهر یې ورته واده کړه. او ځکه حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی برکتي زنانه په زنانو کې هغه دي چې مهرونه یې لږي. برکتي زنانه په زنانو کې هغه دي چې مهرونه یې څه لږي. دا برکتي زنانه یي، د دې په ژوند کې الله ډېر برکت واچوي، د دې په دې رشته کې الله برکت واچوي. بل طرف ته
د هلک کور د طرف نه مسله ګرانه ده هغوی د دومره سامان په انتظار ناست دي چې د هغې د اخیستو وس د جنۍ د پلار نه کېږي او نه یې د رور کېږي او نه یې د بل خپل کېږي ځوان شیر ډډه لګولې ده چې جنۍ به ماله پریچ راوړي او ډډه یې لګولې ده چې دا به ښایسته کټه لي او دا به لوښي لي او دا به سامانونه لي او دا به عیسیانه لي ماله دې ته یې ډډه لګولې ده نو هغه خو زموږ د دې طاقت نشته چې بس طاقت نشته جنۍ کور کې پاتې شوه ځکه چې هلته خلک ترې دې مطالبه کوي ولي خو به دغه کافي ده چې د دې کور نه دې ثابته جنۍ واغسته نو نور وسله د مرۍ نه یې نیسي چې پلانې شی رانه کړو پلانې رانه کړو پلانې رانه کړو به ډېر ملګري موږ ته دا خبره کوي چې نه د جنۍ پلار وایي چې زه ونه کوم نو دلته بیا دوه مسلې دي یوه صحیح دی چې هغې په خپله مرضۍ کې دي کې څه ممانعت نشته خو دویمه خبره هغه دا اهمه ده چې هغه دا خبره په دې رانیولې ده چې زه یې کوم ځکه چې ته پته ده چې زما دې لور ته بیا هر سړی دا خبره کوي او موږ په شرمونو وشرمېږو د درنو خلکو د خوی او د اخلاق نه دي او په دې به زما نه خفه کېږئ نه دا د درنو خلکو خوی نه دی دا د دروند سړي اخلاق نه دی چې دې ښځې ته دا وایي چې تا د کور نه پتیله رانه وړه او تا چې دی موږ له سامان رانه وړو تا د جامو وینځلو مشین رانه وړو پته نشته که چاته دا درنو خبرې ښکاري به خو ما ته دا درنو خلکو خبرې نه ښکاري بس ته یې لورې دله درکړه شکر وباسه د الله او بیا شکر ادا کړه د دغه خلکو چې یو انسان دومره لوی کړو دومره خرچې پې وکړه او بیا یې تاله درکړه بس دی نو بیا دا قصه نه ختمېدونکې قصه ده یو خو ده چې قصه په دې ختمه شوه ته دې څه شوې خلاص شوې زه شکر دې وویستو چې قصه ګرانه وه خو زه الله څه کړه ختمه کړه نو نه ختمېدونکې قصه ده بیا